بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې دلته موږ په خارج کې په یو دکان کې کار کوو، نو هغه دکان کې شراب هم خرڅیږي، حرام مال هم خرڅیږي، خو حلال مال هم خرڅیږي. دکان دی هر رنګ مال پکې خرڅیږي، خو در حرام حلال ډیر دی. یعنی حرام آمدنی ګټه 10% 40% وي او حلاله چې دا هغه 80% وي. نو د دې خوراکه کول د دې پیسې اخیستل د شریعت په رڼا کې څنګه؟ محترمینو د کافرانو سره په دکان کې کار کول پر دې باندې موږ تفصیلي مسله بیان کړې وله چې زموږ کتابونه لیکلي دي چې جایز دي، خو هغه چې کوم شان په اسلام کې حرام دي هغه کې به تعاون نه کوي، لکه شراب، د خنزیر غوښې، داسې نور چې کوم حرام شان دي هغه به نه رااخې، نه به په هغه کې د دې سره څه کار کوي. البته خدمت کول یا صفایي کول یا داسې نور کارونه وي نو هغه کار کول جایز دي. خو پاته دا چې د آمدني د دې خوراکه څنګه ده؟ علامه مفتي محمود حسن گنگوهی نور الله مرقده په خپله فتاوی محمودیه جلد نمبر 13 صفحه نمبر 444 هغه لیکلي دي که چیرې د چا مال پیسې حلال در حرام ډېرې وي، اکثر ایسه حلاله وي، نو د هغه څه په کم مقدار باندې حرامه وي، نو دا ټوله مخلوطه وي، سره ګډه وي، نو بیا د هغه څه پیسې اخیستل او د هغه خوراکه کول د شریعت په رڼا کې جایز دي. په حواله سره د فتاوی علمگیری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 343 دغه رنګه فتاوی بزازیه علی هامش الفتاوی علمگیری جلد نمبر 6 صفحه نمبر 360 مجمع الانهور جلد نمبر 2 صفحه نمبر 590. نو محترمه چې اکثره ګټه د هغو د حلال نه پکې ده او اکثره پیسې ته وایي چې هغه حلال دي، نو بیا د هغه خوراک کول او د هغه څه پیسې اخیستل بالکل جایز دي. او دی دا وایي چې هغه دکاندار ماته وایي چې زه تا ته هغه پیسې درکوم چې کومې د حلالې ګټې څه موږ نه راغلي وي. نو محترمینو د هر چا مال چې مخلوطه وي، سره ګډ وي، نو چې کومه عیسی ډېره وي هغه حکم دی. که چیرې حرام غالبه وي نو بیا د هغه څه خوړل جایز نه وي، او که چیرې حلال هم سره ګډ وي او حلال غالبه وي نو بیا د هغه خوړل د شریعت په رڼا کې جایز دی. والسلام.